د هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون د دوهم ټولګي لومړي درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې موږ او تاسې له یوه څخه تر سل پورې د عددونو شمیرل زده کوو او د مکمل اعدادو پښتو شکلونه در پیژنم. راځئ چې را پیل کړو. ګرانو زده کوونکو، تاسو عددونه پیژنئ؟ عددونه هغه نښې دي چې موږ د شیانو اندازه پښیو او د نړۍ ټول عددونه له دغو لسو نښو څخه جوړ دي. زه به یې پر تخته ولیکم، تاسې به یې هم راسره تکرار کړئ او هم به د دې نښو شکلونو ته پام وکړئ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دا پورته لیکل سوي نښې او یا هم له دې نښو څخه جوړو سوو شکلونو ته موږ عددونه ویلی سو. عددونه له 0 څخه پیلیږي او د یوه په زیاتولو سره کرار لوییږي. اوس به زه له 0 څخه تر 10 پورې عددونه پر تخته ولیکم، تاسې به یې هم راسره تکرار کړئ. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راځئ اوس یې ټول یو ځای تکرار کړو. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. له لسو څخه وروسته 11 12 14 او داسې نور لیکل کیږي. راځئ زما سره یې تکرار کړئ. 11 12 14 14 15 16 17 18 19 20. تر 20 وروسته په ترتیب سره 10 40 50 شپېته 80 80 90 او 100 لیکل کیږي. فعالیت. ګرانو زده کوونکو، دا چې تر 100 پورې مو عددونه وپیژندل، اوس لاندې عددونو ته وګورئ او هر یو په جلا جلا توګه ووایاست. ګرانو زده کوونکو، دا و د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به د اعدادو متناوب شمیرل زده کړو. په مخه مو ښه.